السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو یارانو دوستانو څنګه تاسو ټول ښه جوړې طبیعت مزاج هم ښه دی. روان یو جي شارجې ته او شارجې کې ښکلي ځایونه تاسو ته نننی بلاګ کې وښایم زه. او شارجه چې کومه ده شارجه یو ډېر ښکلی ځای ده. شارجې کې د ګرځېدلو دپاره د سیل سپاټو دپاره بلا شی ځایونه دي. نو راځئ ما سره چې د ښکلي بلاګ شروعات وکړو. سټې ټیون. زموږ ډېر ملګري دا خبره کوي چې په شارجې کې ټرافیک ډېر زیات دی. اصل کې شارجې کې ټرافیک چې کم دی صرف په دوو ټایمونو کې. یو چې کله ته دوبۍ ته ځې سهار ټایم کې، او یو چې کله ته د ماښام ماسخوتن ټایم کې دوبۍ نه واپس راځې د آفس چې کم ټایمینګ وي په هغه ټایم کې ټرافیک وي. نور نارملی ماحول. او شارجې کې چې په خپله باندې ګرځې هېڅ ټرافیک نه وي نارمل. ملګرو راورسېدو شارجه فلیګ آیلینډ ته. ما نه شاته چې تاسو ته ښکاري دا د دې شارجې ټولو نه لوی فلیګ غټه جنډه چې کوم رولې نه لږ مخکې دی. صحیح شو. نو راځئ د دغه ځای باندې یو نری غوندې چکر لګو چې د ښکلي ځای نن تاسو ته وښایم. په ده کې دغه چې کوم فلیګ لګېدلی دی دا فلیګ دی 123 میټره. او دې فلیګ آیلینډ کې نور اکټیویټیز هم ډېر زیات دي. تاسو پکې نور ډېر څه کولی شئ. واشرومونه دي پکې که تاسو دلته راځئ خپلې تقاضې هم پوره کولی شئ. او تاسو په دغه ځای کې ایکسرسایز هم کولی شئ. ایکسرسایز به څنګه کوئ؟ دا چې کوم تاسو ته ښکاري صحیح شو جي دا د دې جي واکینګ ټریک. ما تاسو ته سټارټ وخو. سټارټ هغه ځای نه کېږي او بیا هغه نه پس په ده کې تاسو داسې تلی شئ ټول راوند تاسو پکې چکر لګولی شئ. نو زموږ ډېر زیات ملګري چې کوم دي کارونه وکړي روزګارونه وکړي او بیا کور ته راشي روټۍ وخوري اوده شي. چې دوبۍ کې چې اماراتو کې مونږ اوسو نو زموږ خېټې بار راووتې. دا چې کله څوک واک کوي لږ ایکسرسایز کوي نو بیا دا مسلې حل کېږي. نو که تاسو دلته راځئ نو تاسو ایکسرسایز هم کولی شئ واک هم کولی شئ. ښه خبره چې کومه ده هغه دا ده چې لوکیشن هم ښکلی دی. سایډ ته ستاسو اوبه دي سمندر دی دغه طرف ته چې کوم دی ګرینري ده ګلونه دي او تاسو په منځ کې لګیا واک کوئ. ماحول هم خوشګوار سیستم هم برابر او خېټ هم کمیږي ایکسرسایز هم کېږي. د واکینګ ټریک دی چې څونه واک پې کوي تا ته به نور خوند درکوي. جی ملګرو دا و نننی ورځې ولاګ چې تاسو وکتلو او په نننی دې ولاګ کې ما تاسو ته وښولو شارجه فلیګ آیلینډ. هیله مند یم چې نننی ولاګ به ستاسو خوښ شوی او که دا ولاګ ستاسو خوښ شوی ما سره خپلې درنې مشورې لاندې کمنټس باکس کې شیر کړئ. انشاءالله چې ژوند و خیر وي.
ډیر زر به یو نوې ویډیو سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم. تر هغه وخته پورې د خپل ځان خیال ساتئ، خپل رور خورشید خان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ما سلامه، الله حافظ، الله نگهبان، د لوی الله په امان. ټاټا.